بشپړ خبرونو ته مو زه رسول صالح هرکلی کوم. د افغانستان، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په دې غونډه کې له کابل سره د بیجینګ او اسلام آباد اړیکې مهم وبللې او په پراخېدو یې هیله وښوده. په دې غونډه کې د چین او پاکستان ځانګړو استازو هم ژمنه وکړه هڅه کوي د دریو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي. کابل د چین، افغانستان او پاکستان د درې اړخیزو غونډو کوربه. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې اعلان وکړ په دې ناسته کې چې د امیر خان متقي او افغانستان لپاره د چین او پاکستان ځانګړو استازو په ګډون ترسره شوه د درې اړخیزو اړیکو پیاوړتیا په اړه بحث شوی دی. امیر خان متقي د کابل، بیجینګ او اسلام آباد اړیکې مهم یاد کړي او هیله یې څرګنده کړه د دغو اړیکو کچه لا پراخه شي. دغه راز په ناسته کې د چین او پاکستان ځانګړو استازو افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب او متقابل احترام په اساس د اړیکو د لا پرمختګ ژمنه وکړه. دغه راز د بحثونو په نتیجه کې ډورو توافق وکړ چې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې دایریږي او هم به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د راتلونکي غونډې لپاره آمادګي نیسي. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې پر بنسټ د چین او پاکستان ځانګړو استازو په دې ناسته کې ژمنه وکړه افغانستان سره خپلې اړیکې د ښه ګاونډیتوب او متقابل درناوي پر بنسټ پراخې کړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقي سره په کابل کې د چین ځانګړي استازي ښاغلي شاوینګ او د پاکستان ځانګړي استازي ښاغلي محمد صادق خان او ورسره پلاو وکتل. په دې ناسته کې د افغانستان، چین، پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د موضوعاتو د تعقیب او راتلونکي شپږمې ناستې همدارنګه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د راتلونکي پنځمې غونډې سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې بحثونه ترسره شول. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله وښودله چې په راتلونکي کې هم په دغو برخو کې ښه پرمختګونه وسي. په ورته مهال یو شمیر سیاسي کارپوهان اوسني شرایطو کې سیمه ییزه همپالنه مهمه یادوي او له پاکستانه غواړي د افغانستان مسایلو کې رښتینی عمل وکړي. ای کاش پاکستان همیشه با زبان دیپلماسی به افغانستان برخورد بکنه و در کردار و گفتار خود اینا صادق باشن. اینا زمانی که یا فشارهای داخلی بالاشان زیاد میشه یا فشارهای بیرونی یا با هند مشکل پیدا میکنن، اینا با میدوان طرف افغانستان. جلساتی که در کابل دایر میشه فیما بین چین، افغانستان و پاکستان این میتوانه که با کمک چینایی ها مشکل ما را حل بکنه به شرطی که تمام جانبین صادقانه خصوصا پاکستانی ها صادقانه عمل بکنن. په دې ناسته کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږمې غونډې او دغو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سیاسي همکاریو په اړه هم بحث او خبرې شوي دي. هند او پاکستان نن سهار پر یو بل توغندیز بریدونه ترسره کړل. د هند پوځ اعلان وکړ چې د پاکستان توغندیزو بریدونو ته یې په ځواب کې د دې هیواد څو پوځي ځایونه پراخه کړي دي. هند دغه راز د پاکستان هغه ادعاوې چې ګواکې د افغانستان پر خاورې د دې هیواد یو توغندی لګېدلی دی ردوي او هغه خندونکي بولي. د یو بل پر خاورې د هند او پاکستان د توغندیزو او هوایي بریدونو زور اخیستل. د هند پوځ اعلان وکړ چې پاکستان د پیلنۍ په سهار د دغه هیواد په خاوره کې پر څو برخو له هغې ډلې غیر پوځي سیمو او روغتیايي مرکزونو بریدونه کړي دي. هند وایي دغه بریدونو ته په ځواب کې د پاکستان پوځ څو هوایي هډې په نښه کړي دي. इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने د پاکستان پوځ د هند پر پوځي مورچو برید لپاره له بي پیلوټه الوتکو لري واټن ویشتونکو وسلو او جنگي جیټونو کار اخیستی دی. هند ډیری دغه ګواښونه شان کړل خو پاکستان هڅه وکړه د هوا له لارې څه باندې 26 سیمو کې نفوذ وکړي. پاکستان همداراز روغتیايي مرکزونه او مدرسې په نښه کړي دي. موږ د پاکستان اقداماتو ته سم ځواب ورکړی دی.
भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को پاکستان د 2 ساعتونو لپاره دغه هیواد د هوایي ډګرونو د فعالیت له ځنډولو خبر ورکړ او هند هم ویلي چې 32 هوایي ډګرونه د می تر 15 ځنډولي دي. هندي چارواکي بیا د پاکستان هغه ادعاوې چې ګواکې د افغانستان پر خاورې یو هندي توغندی لګېدلی دی ردوي. There is this yet again completely ludicrous claim that Indian missiles have hit Afghanistan. بشپړه د خندا وړۍ دا شتون لري چې هندي توغندي پر افغانستان لګېدلې دي. په بشپړه توګه بې بنسټه ده. غواړم اشاره وکړم چې د افغانستان خلک د دې موضوع یادولو ته اړتیا نه لري چې کوم هیواد دی په ګڼو برخو کې یوازې په تیر یو نیم کال کې ملکي وګړي او د افغانستان غیر پوځي بنسټیزې برخې په نښه کړي دي. The missiles and drone attack هند په درې اډوله هغې ډلې اسلام آباد ته نږدې د راولپنډۍ ښار کې په نورخان اډې برید کړی دی. هند زموږ پر ورور او ګاونډي هیواد افغانستان توغندیز او ډرون بریدونه ترسره کړي دي. دا د یوې خطرناکه تګلارې برخه ده چې ټوله سیمه یې په جنګي وضعیت کې راوستې ده. of a larger sinister plan. د دغه دوه اټومي قدرتونو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتېدو سره سیاسي کارپوهان پر سیمې له هغې ډلې پر افغانستان د هغې له ناوړه امنیتي سیاسي او اقتصادي پایلې خبرداری ورکوي. آغاز جنگ میان هند و پاکستان تاثیرات بسیار منفی را بر روابط سیاسی اقتصادی کشورهای منطقه و جمله افغانستان گذاشته است. چنانچه می‌دانیم با بسته شدن راه‌های گمرکی و مرز میان افغانستان و پاکستان میلیون‌ها دلار به تجار افغانستان ضرر رسیده. تنش‌ها میان دو کشور میتونه که بالای وضعیت اقتصادی سیاسی افغانستان هم اثرات منفی بگذاره، چون افغانستان کشوری است که در همسایگی با کشورهای همجوارش قرار داره، بالاخص با پاکستان. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوړو هیوادونو څخه په ټلیفوني اړیکه کې غوښتي دي د نښتو له زیاتېدو څخه ډډه وکړي او رغنده خبرو اترو ته وړاندې شي. د جی و ډله هم د نوې ډهلي او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیاو د بیړني کموالي غوښتنه کړې ده او دوړه هیوادونه یې سوله ییزې پایلې ته لاسرسي لپاره مستقیمه خبرو ته هڅولي دي. په ورته وخت کې بیا د امریکا ولسمشر د هند او پاکستان ترمنځ د اوربان له ټینګېدو خبر ورکوي. ډونالډ ټرمپ پر خواله رسنیو ویلي چې د واشنګټن په منځګړیتوب سره له ساعتونو خبرو اترو وروسته نیو ډیلي او اسلام آباد هوکړه وکړه پر یو بل بریدونه ودروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم منلې چې دواړه لوري د یو بیړني اوربان پر سر هوکړې ته رسېدلي دي. اسلامي امارت د افغانستان د مسایلو هواري لپاره د ګډې همکاري زیاتېدو اړوند د روسیې او چین له هوکړې هرکلی کوي. د اسلامي امارت د بیان مرستیال د دې ترڅنګ چې ټینګار کوي واکمل حکومت له روسیې او چین سره ښې او رغنده اړیکې لري او د سیمه ییز اتصال لپاره د دې هیوادونو ترمنځ اړیکې مهمې بولي. د روسیې او چین مشرانو په یوه ګډه بیانیه کې د افغانستان د مسلې سیاسي حل لپاره سیمه ییز چوکاټونه رغنده بولي او په دې برخه کې د ګډو همکاریو پر زیاتولو هوکړه کړې ده. د افغانستان سیاسي مسایلو د هواري په موخه د روسي او چین د همکارۍ اړوند د دواړو هیوادونو له هوکړې د اسلامي امارت هرکلی. د اسلامي امارت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت وایي اسلامي امارت چین او روسیې سره له پخوا ښې او رغنده اړیکې لرلي او هڅه کوي دغه اړیکې لا پیاوړې کړي. د افغانستان اسلامي امارت د چین او روسیې په شمول له ټولو هیوادونو سره ښه روابط غواړي. له چین او روسیې سره مو مخکې هم ښې اړیکې درلودې او په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو سره د اقتصادي همکاریو او هر اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا د ټولو په ګټه بولو. ښاغلی فطرت دغه راز ټینګار کوي د چین افغانستان او روسي اړیکې د سیمه ییز نښلون او سیمه کې د سولې او ټیکاو لامل کیږي. دا هڅې د سیمې د اقتصاد سیمه ییز اتصال او د ثبات لپاره مهمه بولو. موږ هم ورته دریځ لرو او له دواړو هیوادونو سره د ښو اړیکو په رڼا کې د رغنده پرمختګ غوښتونکي یو. په ورته مهال یو شمېر شنونکي افغانستان کې د بیلابیلو مسایلو حل لپاره د چین او روسیې همکارۍ مهمه او د کابل په ګټه بولي. داشتن یا گسترش روابط با چین و روسیه باعث ابرقدرت‌های جهان و در همسایگی افغانستان و کشورهای تولیدی و صنعتی علیه اقتصادی و سیاسی و نظامی با قوت به نفع افغانستان است. چون این را باید فراموش نکنید که خود چین و پاکستان هم با افغانستان، به جغرافی افغانستان، به ترانزیت افغانستان ضرورت دارد. بنابراین این یک فرصت بسیار خوبی است به شرطی که مدیریت طور شود که برنامه از طرف افغانستان هم باشه. توجه و تمرکز روی توسعه
روابط همکاری در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی و همینطور در بخش‌های اجتماعی و سیاسی و دیپلماتیک میتواند تامین کننده منافع افغانستان و کشورهای چین و روسیه باشد. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د چین او روسیې مشرانو ولادمیر پوتین او شي جین پینګ په یوه ګډه بیانیه کې د افغانستان سیاسي مسلې حل لپاره سیمه‌ییز چوکاټونه رغنده ګڼلي او دغه برخه کې د ګډو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاڅیو دروازه د سوداګریز تګ راتګ پر مخ له 6 میاشتو وروسته پرانیستل شوه. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغه لار تیره ورځ د دواړو هیوادونو د سیمهییزو چارواکو په حضور سره پرانیستل شوې ده. د دواړو هیوادونو سیمهییزو چارواکو د یادې دروازې پرانیستل سیمه کې د اقتصادي فرصتونو زیاتېدو، د کاري زمینو رامنځته کېدو او د پولې دواړو خواوو کې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا برخه کې مهم ګام بللی دی. د خرلاڅي دروازه د پاکستان شمال لویدیځ کې د خیبر پښتونخوا ایالت کورمې قبایلي سیمه کې پرته ده او له پکتیا سره د سوداګري اړیکو یوه کلیدي نقطه شمیرل کیږي. دغه لار د کابل او اسلام آباد ترمنځ د 2010 کال د سوداګرۍ او ترانزیت هوکړه لیک له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د توکو لیږد رالېږد په اسانتیا کې مهم رول لوبوي. وربشو هرات ته. روغتیا پالان په هرات کې د سرطاني ناروغانو د شمیر له 25 سلنې ډېرېدو اندېښمن دي. د روغتیا پالانو په خبره په وروستي یوه کال کې لږ تر لږه 800 کسان په دغه ولایت کې د سرطان پر ناروغۍ اخته شوي دي چې د دوی د لا ډېرې درملنې زمینه په هیواد کې برابره نه ده. په هرات کې د سرطان ناروغان او ناروغ لرونکي وایي بهر ته د تلو وس نه لري او سرپرست حکومت باید دننه هیواد کې د دوی د درملنې زمینه برابره کړي. دلته د هرات حوزوي روغتون د سرطان د ناروغانو څانګه ده، هغه ځای چې دغه ورځې د دې کسانو د حضور شاهد دی. په دغه ولایت کې روغتیا پالان وایي په 1403 کال کې په دغه روغتون کې د سرطان ناروغۍ څه کم 800 تازه پیښې په ثبت رسېدلې دي چې د 1402 لمریز کال په پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. ارثي ناروغۍ، ناسم خواړه، له پاتې شویو خوړو څخه ګټه اخیستنه، ککړه هوا، د نشهیي توکو او الکولي څښاکو کارونه د سرطان ناروغۍ له اصلي لاملونو څخه ویل شوي دي. بندش در بلع غذا دارن، در وقت غذا خوردن احساس درد به بندش میکنن. این شروعی برای سرطانهای میری و معده و ناحیه اتصال میری و معده است. این که بعد از خوردن غذا درد معدی شدید پیدا میکنن و با دواهای عادی خوب نمیشن و یا اینکه کدام لوکی مثلا کتله در وجود خود مشاهده میکنن. این هم علائم خطر است. در خانم‌ها تغییر عادت ماور به وجود میاد در سرطان‌های اولخلایی، مثلا کتله بزرگ در شکم خود احساس میکنن. په هرات کې ناروغان او ناروغ لرونکي وایي په هیواد کې د ډیریو سرطاني ناروغانو د درملنې زمینه نه ده برابره. د دوی په وینا د نادارۍ او تنګلاسۍ له کبله په ګاونډیو هیوادونو کې د خپل درملنې وس نه لري او له مسؤلینو غواړي ترڅو په دننه هیواد کې د دوی د درملنې زمینه برابره کړي. مصرف زیاد میشه. پیره که من رفتم 70,000 کالر داشتم، اون مصرف شد. افغانی حساب نکردم که چند مصرف شد. این پیرم که رفتم اون تو 2 لک کالر داشتم، همون مصرف شد. افغانی هم 20,000 داشتم، من معلومات نگرفتم از افغانی که چند مصرف شده. منتها صدای دیگه مصرف کداری میره دیگه. اگر بیساب باشه و یک رای باشه که به مردم کمک باشه. آره من خود من همه داشتم، مسلمان هستی که خود نبودن نداشتن. دو درمو بشه و اینا انا دیگه آره دو گرفتیم. اینا باید بیتر رسیدگی کنم. یه جوری هسته که مردم خارج غریبه را دور امکانات باید بیشتر باشه. سعی میکنه که امکانات به اون صورت نیه. خب رسیدگی آدم لاین صحبت کنه، رسیدگی دوری که باید بشه نمیشه. په هرات کې روغتیا پالان وایي په هیواد کې د امکاناتو د نشتون او د سرطان ناروغۍ له خطرونو څخه د ځینو ناروغانو نه پوهاوي له کبله دغه ناروغۍ د ډیریو کسانو د مړینې لامل کیږي او د هر کال په تیریدو سره په سرطان د اخته کسانو شمیر زیاتوالی مومي. د نن شپې خبرونه او راپورونه همدومره ولا تاسو ټول لیدونکو او همکارانو څخه په مننه تر بیا ښه وخت.